د طرزي څېړنیز بنسټ د آمو سیند په حوزې 2 تحقیقي راپورونه د آمو سیند حقوقي رژیم او د آمو سیند د هایدروپولیټکس او اقلیمي بدلون تر سرلیکونو لاندې خپاره کړل. دا برنامه د کاردان پوهنتون په تالار کې ترسره شوه چې د حکومتي استازو، څېړونکو، رسنیو او د مدني ټولنو غړو پکې ګډون درلود. د آمو سیند د مهموالي په هکله د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال وایي خو هغه څېړنه چې موږ د آمو په سیند باندې اوس کړې ده اهمیت په دې کې دی چې افغان حکومت، افغان دولت غواړي په دې حوزه باندې په راتلونکي کې ډېر زیات دغه اوبو مدیریت کوي او پلانونه ورته لري. خو ولې اوبو د افغانستان لپاره مهمې دي؟ زموږ د ریسرچ یو مهمه سوال هم دا و چې افغانستان کې نفوس زیاتیږي، اقلیمي تغیرات په منفي تاثیرات په افغانستان زیاتیږي، سره دي چې افغانستان د اقلیمي تاثیرات یو عامل نه دی، خو افغانستان بیرته به یو محکوم او د دې اقلیمي تغیراتو یو ځپلی هیواد دی چې منفي تاثیرات پرې لري. آمو سیند له مرکزي اسیا هیوادونو سره په ګډه د افغانستان په شریکه پوله تېرېدونکې حوزه ده چې دا حوزه د افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبوي. د افغانستان د اوبو د حقوقي رژیم په هکله د چارو ادارې سلاکار وایي خو افغانستان چې د دې پیپر یو اصلي موضوع ده، له محرومیت تر شمولیت افغانستان په دې تیرو 2 کالو کې د خصوصا د شوروي اتحاد د ړنګېدو نه وروسته چې د مرکزي اسیا هیوادونه خپلواکي واخیستله، دوی د اوبو په مدیریت کې افغانستان له پامه وغورځه. اوس دا یو هغه د ننګونه ده د مرکزي اسیا هیوادونو لپاره، خصوصا د آمو مشترکې سیندیزې حوزې د هیوادونو لپاره چې څنګه دغه مشکل ته رسیدګي وکړي. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د اوبو د تنظیم عمومي رئیس د خپلو راتلونکو پلانونو په هکله زیاته کړه. نو موږ مصروف د مختلفو بندونو ابتدایي مطالعات جریان لري، ډیزاینونه جریان لري، او څنګه چې تاسو په جریان کې وي په مختلفو غټو پروژو باندې کار روان دی چې د هغې د جملې څخه تاسو ولید چې د کمال خان بند افتتاح شو، سلما بند افتتاح شوی، هغه عملا برق تولیدوي. همدارنګه ډېر په نږدې کې موږ د شاوروس په نوم باندې یو بند په کابل کې افتتاح کیږي. د هند د دوست هیواد هند څخه یو بل بند چې د شاتوت په نوم دی په کابل کې د څښاک اوبو دپاره به اوبه تمویلوي چې هغه په پلان کې دی چې نږدې په کار شروع شي. همدارنګې پاشدان، داله. همداراز د غونډې ګډونوال بیا دا ډول څېړنې ګټورې او مهمې بولي او له دولت غواړي څو محصلینو، استادانو او څېړونکو لپاره یو خاصه بودیجه په نظر کې ونیسي او دوی ته د دا ډول څېړنو زمینه برابره کړي. ډېر زیات ګټورې تمویلي افغان دولت باید محصلینو لپاره یا استادانو لپاره یا ریسرچرز لپاره دوی لپاره خاص فنډ ولري تر څو چې په دې بخش کې دوی لا زیاتې څېړنې وکړي او دا ډېرې ګټورې تمویلی شي.